د ضحاک یا غلغلې ښار په شپږمې میلادي پېړۍ کې جوړه د بامیانو د ضحاک کلا د هغو نسواري او سوربخنو تیږو نه جوړه ده چې هم د دې غره نه یې توږلې وې. دا د شهر ضحاک او یا هم شهر غلغلې په نومونو یادېږي او هر یو لپاره یې خلک بېلابېلې کیسې لري. ضحاک د افغانستان هغه پاچا و چې د فردوسي په شاهنامه کې ذکر شوی دی. وایي چې د ضحاک په اوږو 2 ماران وو چې د خلکو ماغزه به یې خوړل. د غلغلې توضیح دا ده چې د چنګیز په حمله کې دلته ډېر خلک ووژل شول او د هغوی خپلوانو به تر ډېرې مودې ماتم کوه، خو دا افسانې تاریخي حقایق نه دي. د ضحاک دفاعي کلا د بامیانو ښار په ختیځ کې 15 کیلومتره په فاصله کې د 2 سیندونو په سنگم په هغه لوړ غر جوړه ده چې په خپله د یو کلا په شکل ښکاري. د دې غر تر ټولو لوړه څوکه د ځمکې نه 350 فوټه اوچته ده. کلا په دې هنر جوړه شوې ده چې هره برخه یې د غره سره نښتې ښکاري. د دې بنسټ د تیږو او ورباندې د خټو کچه خښتې داسې په مهارت لګول شوي دي چې ډیزاین ترې جوړیږي. د کلا برجونه یعنې منارې دروازه یا کړکۍ نه لري او داسې ښکاري چې پوځیانو به د لرګي زینې کارولې او چې بره به ختل نو وروسته به یې ځان پسې راښکلې. د لارې په هر کږلېچ کې د څار برجونه جوړ شوي چې کنډوالې اوس هم په ځینو ځایونو کې شته. د برجونو نه د کلا لوی دروازې ته د رسېدو لپاره په تیږه کې یو تونل جوړ دی. دلته د عسکرو د اوسېدو کوټې او ګودامونه جوړ دي چې نښې اوس هم شته. د دې هغه برخه چې اوبه پرې تېرېږي یوه لاره بره ده. د درې هغه برخه چې اوبه پرې تېرېږي یوه لاره بره دې کلا ته ورغلې ده. دا ښار یا کلا په 3 برخو ویشلې ده چې یوه یې بالاحصار وه او د غونډۍ په سر د واکمنو استوګنځای و. د دې نه ښکته هغه دفاعي برجونه دي چې نریمان کلا نومیږي او د ټولو نه ښکته برخه کې عامو خلکو ژوند کوه. نریمان هم د افغانستان د پخوا وختونو د یو پهلوان نوم و. شواهدو موندلي دي چې انسانانو د میلاد نه وړاندې هم دفاعي جوړښتونه لرل. په 8مه میلادي پېړۍ کې کله چې یفتلیانو د دې غرونو د نیولو او واک لپاره دلته جنګونه کول نو د هغوی لخوا د جوړو ودانیو نښې هم شته. دلته په کیندنو کې د لویدیځ د ترکانو نښې لرونکي کوزې هم وموندل شوې چې د ساسانیانو په وخت کې د آمو د لارې نه باختر خاورې ته راوړل شوې وې.
د افغانستان مورخ احمد علي کهزاد وایي چې دا د ساسانیانو د وختونو ښار دی، ځکه د غوربند د فندقستان د ساساني دورې سکې او هغه ځای چې خسرو نوشیروان نومیږي ساسانیان دورې انځورونه وموندل شول. دا د درېیمې او اوومې میلادي پیړیو ترمنځ وختونه وو. د دې اوسنۍ کلا جوړښت د غور د آهنګرانو کلا ته ورته دی. نو داسې اندازه کېږي چې دا د غوریانو لخوا یا د هغوی په وخت کې جوړه وه چې د 11 او 12 میلادي پیړیو زمانه ده. د غور شنزباني باچاهان چې په 12 میلادي پیړۍ کې واکمن وو دلته میشت وو. نینسی دوپری لیکي دا د علیشان کنډوالې په 12 او 14 میلادي پیړیو کې د شنسباني باچاهانو په وخت کې د بامیانو ښار ته د ورننوتو حفاظتي کلا وه. دا لوړې په طبیعي توګه د دفاع لپاره ځایونه لري او پخوا زمانې راهیسې اهمیت معلوم و. د چنګیز خان د حملو پر وخت په 1221 کال کې د ده لمسي د جغتای زوی موتی جن په بامیانو کې جنګېده. د کلا نه ورباندې د غشو باران وشو چې پکې هغه ټپي او بیا مړ شو. چنګیز خان چې خبر شو نو په خپله د یو ځواک سره راغی او د کلا د نیولو نه وروسته یې دلته ناتار ګډ کړ. ورپسې کلونو کې څوک دلته نه اوسېدل او کلا په خپل حال پرېښودل شوه. په 19 میلادي پیړۍ کې د افغانستان بېلابېل ځواکونه د دې کلا د برجونو نه د دفاعي مورچو کار واخیست. په 20مې پیړۍ کې دلته د جنګېدونکو ډلو لخوا ماینونه واچول شول چې ورته تلل ناممکن کار شو. اوس دې کلا ته د ختلو یوه لار د ماینونو نه پاکه شوې ده او کله کله خلک د کلا د کنډوالو لیدو لپاره خېږي. خو د دې تاریخي څېړنې لا هم نیمګړې دي.